د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې 1400 یتیمو او بېوزلو ماشومانو ته ژمني لباسونه وویشل شول. د سید الشهدا خیریه بنسټ له لوري دغه مرستې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې په څو کلیو کې د شهیدانو کورنیو او یتیمانو ته وویشل شوې چې جمپرونه، جاکټونه، بوټونه او نور توکي پکې شامل وو. یتیمانو لپاره د هغو شهیدانو چې د موږ په سنګر کې شهیدان شوي همدغسې د عامو مسلمانانو یتیمانو یا د مخالف لوري چې کوم یتیمان دي د هغو هم مسؤلیت موږ ته راغلی دی. هغو ټولو چې موږ احصایه اخیستې تقریبا 1400 یتیمان کېږي. د 1400 یتیمانو دپاره موږ دغه ترتیب نیولی و. نن په برخو باندې وویشل شول. سید آباد ولسوالي په 5 حوزو باندې تقسیم شوې ده، په 6 حوزو باندې. نو هرې حوزې ته یو مسؤل ورسره پلاوی ملګري ګروپ ورسره دی. تاسې به وینئ انشاءالله مرستې به یتیم ته کور ته د کور مخې ته رسېږي. په هر یتیم باندې به جمپر او بوټ نیول کېږي چې د هغو په ځان کې جوړ وو ورته به ورکول کېږي. جمپر او بوټونه دي او نور اجناس هم پکې شته دي. هغه کورونه چې بېوزله دي، یتیمان دي په هغو کورو کې او مستحقین دي مرستې دي. د سید الشهدا خیریه بنسټ د سید آباد ولسوالۍ د یو ګڼ شمېر مجاهدینو د هرې میاشتې له یوه اندازه معاشونو څخه اکمالیږي چې د شهیدانو له کورنیو سره او له یتیمو ماشومانو سره بېلابېلې مرستې ترسره کوي. د مجاهدینو د خپل معاش د یوه سهمه کې یتیمان شریکول د الله جل جلاله ته قبول کو. الله جل جلاله دغه ترتیب ټول افغانستان کې اوس دا ډېر شوی دی، ټول ولسوالیو کې شروع شوی دی، کیدای شي ټول افغانستان کې دا عام شي. الله جل جلاله دې موږ مجاهدینو ته نور هم همت ورکړو، موږ د دغه ولس تجارو ته وسدارو ته چې دغه مجاهدینو اولادونه په نظر کې ولري. دغه لړۍ د ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځېده. اگر که د موږ بنسټ د دغو سیمې پورې منحصر نه دی، ولایت د ولایت نه بیرون په اولو قدمونو په اول وخت کې هم د ولایت نه په نورو ساحو کې هم په پکتیا ولایت کې، په کندهار ولایت کې، په لوګر ولایت کې، په کابل ولایت کې، په بامیانو کې، په بهسودو کې، د شمال په خوا په بعضو نقاطو کې الحمدلله د دغو مجاهدینو د فیصدۍ لړۍ دومره پراخه شوه چې هلته هم د یوه عاجز او غریب او د یوه یتیم د یوه ببرسري یتیم لاس نیوی پې شوی دی. ملت باندې بیا غږ کړو چې د تاسې عزت د موږ څه شته دی، تاسې قدر د موږ څه شته دی، یقین وکړ څه شته یې ور کړي نه دی. نن ورځ چې دغه خیریه بنسټ روان دی، دا د تاسې د غیرت نتیجه ده چې تاسې مخکې غیرت کړی او اوس مجاهدین د غیرت کو چې د خپلو معاشاتو نه د یوه بیلګه یوه فیصدي ګرځي او د شهیدانو په کورو باندې ګرځي. دا په هر مجاهد باندې لازمه ده چې په باندې بوج نشي، پروردګار دې نه په باندې بوج کوي. بغیر د دونه ده خو کم همکاري ده چې زیاته همکاري وکړه، د مجاهد په کور باندې پوښتنه وکړه. د دغه خیریه بنسټ مسؤلینو وویل چې نه یوازې دا چې یتیم او ماشومانو سره بشري مرستې ترسره کوي، بلکې د هغوی د ښوونې او روزنې په برخه کې هم همکاري ورسره کوي. د خیریه بنسټ ملګري الله پاک دې اجرونه ورته ورکړه. د یتیمانو دپاره یې ډېر سهولتونه برابر کړي دي. د صحت په برخه کې ترتیب ورته برابر کړی دی، د معارف په برخه کې ترتیب ورته برابر کړی دی، د نورو کارو ترڅنګ ډېر ترتیبونه یې ورته برابر کړي دي چې دوی مسلکیان شي. بعضې داسې کسان شته دي چې درس نشي کولی او مشکلات لري، د هغو دپاره بیا داسې یوه د کار زمینه برابري و چې هغه یو مسلکي څوک ځنې جوړ شي، خپله یو کار په مخه کړي. د دغه مرستو د ویشلو پر مهال له شتمنو هیوادوالو غوښتنه وشوه چې د ټولنې له بېوزلو کورنیو او یتیمانو سره دې مرستې وکړي. لکه څرنګه چې په نورو ځایو کې دغسې دې ته ورته دی، هر وخت د نورو عامو غریبو مسلمانانو لاسنیوی کړی دی. په نن عصر کې مظلوم قشر چې هغه یتیمان دي، هغه بې سرپناه دي، په دی باندې د موږ غږ دی، دی مسؤلیت جوړېږي په عموم کې چې دی هم د ټولو خپلو یتیمانو لاسنیوی وکړي. د یادونې وړ ده چې د سید الشهدا خیریه بنسټ د سید آباد ولسوالۍ د مجاهدینو له لوري په دې موخه جوړ شوی ترڅو د شهید شویو مجاهدینو له کورنیو او یتیمانو سره مرستې وکړي. خو اوسمهال یې مرستې پراخه شوي دي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له یتیمانو او نورو بېوزلو کورنیو سره مرستې ترسره کوي.